دلته دوه علوم شروع دي، یو دینی علوم دي یو عصري علوم دي. دینی علوم خدمت هغه څه ده چې تا ته مقصد د زندگی در پیژني، د څه دپاره پیدا یې، چا پیدا یې، د کوم هدف دپاره پیدا یې. او عصري علوم هغه د موږ د ضرورت زندگی کار کوي. دا تعمیر دا یو انجینری باندې جوړ شوی ده، دا د برق سیستم دا په یو انجینری باندې تیار شوی ده، عیار شوی ده. دا چوکۍ میزونه چې موږ په ناست یو دا په یو انجینری باندې عیار شوي دي. یو مقصد د زندگی ده، یو ضرورت زندگی ده. دواړه د کامیابۍ لارې دي، خو مهم کې هغه څه ده چې تا ته مقصد د زندگی در پیژني. په نورو حکومتونو کې صرف دغه اړخ ته پام شوی چې هغه ضرورت په ضرورت اکتفا نه، سهولیت په سهولیت اکتفا نه، په فخر او په زینت باندې لګیا شوي دي. اصلي مقصد چې پاتې وي که د ټولې دنیا سهولت تا په اختیار کې وي، د ټولې دنیا سهولتونه په قیامت کې چې هغه د حساب و کتاب ورځ د میاشتې د وزر په انداز ګټه چاته رسوي. زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. چې د الله معرفت د الله بندگی نه داسې ژوند خو صرف او صرف شرمندگی ده، د رسوایي سره سړی مخامخ کوي. دا اوس دلته چې ناستو ما ته دا ذهن کې یو مثال راغی. دا برق چې لاړ ګورئ دغه ځای په میلیونونو روپۍ په لګېدلې دي. په دغه کې خښته لګېدلې، سیمټ لګېدلی، سیخ لګېدلی، هر څه شیان ډېر شیان کې استعمال شوي دي. خو دا د لوی تعمیر نه ګټه دا د دغه برق په برکت باندې ده. برق چې ډېر وي لکه اوس چې بیا راغی ګورې ډېره ګټه تر اخیستی کېږي. چې هغه برق کمزوری شو، برق خو خو منفعت به کمزوری کېږي، مطالعه به کمزوري وي، لیکل به کمزوري وي. خو که نن رڼا ورځ ده، د رڼا ورځې باوجود دغه نور لایټونه دا نور برقونه هم ختم شي، بیا به په دغه لوی تعمیر کې چې دا په میلیونونه روپۍ په لګېدلې دي بیا به انسان زړه پکې په تنګ وي، معیشت به تنګ وي او منفعت به نشي تر اخیستی. دغه علم اسلامي دینی علم او د دینی علم علما او ربانین استادان دغه برق مثال لري. دا نو چې څومره په علم کې ترقی راځي، په د دینی علم کې چې څومره ترقی راځي، دغومره د دنیا د زندګۍ منافع سره حاصلوي شي، دغومره د آخرت زندگی منافع حاصلوي شي.